د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو د موسم احوال نه مو خبرو چې د ډېرې ګرمۍ وروستو په پېښور کې خوندور باران شروع شوی دی چې له وجې خلک ډېر زیات خوشحاله دي او د خلکو په مخونو باندې خنداګانې د دغه خوندور باران سره خورې شوي دي. د محکمې موسمیات نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د باران دغه سلسله به سبا هم په پېښور او خوشه اضلاع کې روانه وي. ولې د دې سره دا هم تاسو سره شریکوم چې نن په پېښور کې درجه حرارت 23 ته راکوز شوی دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دي. یوازې پېښور نه بلکې د دې سره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې باران دا وخت روان دی او د باران د وجې نه موسم چې دی هغه ډېر زیات خوندور شوی دی. ولې په څه ځایونو کې ګلۍ هم شوې ده چې له وجې هغه موسم ډېر زیات خوندور شوی دی. همدغه رنګې کم د زراعتو سره تړلي خلک چې دي د هغوی وینا دی چې دغه باران د فصلونو لپاره هم ښه دی او د دې سره کم فصلونه چې د ګرمۍ او د اوبو نشوالي له وجې نه خراب شوي وو هغه فصلونه ورسره بیا تازه شو. ولې د دې سره به زه تاسو ته دا خبره هم شریکه کړم چې د تیرو څو ورځو راسې په پېښور کې ګرمي ډېره زیاته سیوا شوې ده او خلکو خپل کارونه چې وو هغه پرېښي وو او خلک په کورونو کې ناست وو د سختې ګرمۍ له وجې. ولې اوس چې کله باران شروع شو نو خلک پارکونو ته راووتل، خلک بازارونو ته راووتل او خپل کارونه چې دي هغه په یخ موسم کې سرته رسوي. همدغه رنګې زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې په څه ځایونو کې ګلۍ شوې وه د څه د وجې نه چې تېره ورځ باغونه چې کوم د الوچو دي کوم د خرمانو دي او د دې سره د شلتالانو چې کوم باغونه دي هغې کې هم ډېر زیات نقصانات شوي دي. همدغه رنګې ډاکټران دغه وایي چې د دې باران سره کوم د سینې او د مرۍ بیماریانې سیوا شوي هغه بیماریانې به هم د دې سره ختمې شي.